اولئک دغ کسان دغ صفتن والا متقیان علی هدن په هدایت باندې دی من ربهم دخل رب د طرفنا و اولئک او دغ کسان هم المفلحون هم دوی دی کامل کامیاب دی فلاح او کامیابی مندن کی ان الذين بشکها کسان کفروا چ کافر دی سواء برابر خبر د علیہم فدویوانی انذرتهم کی یریت دوی ام لم تنذرهم یعنی یری دوی لا یؤمنون دوی ایمان نروڑی دا خاص کافر مبارکیو ختم اللہ مہر والد اللہ رب العزت علی قلوبهم ددی پزون باندې وعلى سمعهم او ددوی پغوګونو باندې وعلى ابصارهم او پسترګو ددوی غشاوتن پردوی ولهم او ددوی لپاره عذاب عظیم عذاب دلوی ومن الناس الله وی بازد خلقنا من هغسوق دی یقول چغی وای آمنا بالله منگ ایمان روڑے دے پا اللہ بانی و بالیوم الآخر او پروزی رستن ایوانی وما هم بمؤمنین او اللہ دے چدئی مومنان ندی خلی بانی وی لیکن ذر کی حقیقت نشتا یخادعون اللہ دی دوککوی دا اللہ سرعا والذین او دا کسانو سر آمنو چغی مومنان نی وما يخدعون دوکن شکول دوی الا انفسهم مگر دخل زانون سرا وما يشعرون او دای پوهینا چې دی دوکي نقصان بدایل ملاوي فی قلوبهم پزرون دوی کې مرض دے شک دے منافقت دے فزادهم الله مرض زیاد دی کی دوی لرا الله دا مرض یو معنی داوا دادی په حق کې بددعای وا فزادهم الله زیاد دی کی دوی لرا الله مرض هذا مرض یا فزادهم الله مرض زیات وی الله دوی لرا مرض نورم ولهم دوی لپاره عذاب عذاب دے علیم درناک بما كانوا یکذبون په سبب داغي چودای چې ای با مشه دروغ وی